افغان کرکټ ملي لوبډلې په دویمه نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې د بنګلاديش کرکټ ملي لوبډلې څخه ستره ماته وخوړه. په دغه لوبه کې افغان توپونکو ډېره خرافه ناکامه توپونه ترسره کړله چې خپل وکټ یې سر په سر د لاسه ورکړلې، ونه توانېدله چې د بنګلاديش په یاد هدف پسې ځان ورسوي او دغه لوبه وګټي. د نن لوبې ټاس بنګلاديش کرکټ ملي لوبډلې وګټي چې په خپله د توپونې پرېکړه وکړله. په پوره 50 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 252 منډې جوړې کړلې چې افغان لوبډلې ته د 253 ستر منډو هدف کېښود، خو افغان لوبغاړي بیا ونه توانېدله چې په یاد هدف پسې ځان ورسوي او دغه لوبه وګټي. د سیریز 2 لوبې ترسره شولې چې لومړۍ لوبه افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وګټله، دویمه لوبه نن بنګلاديش کرکټ ملي لوبډلې وګټله. سبا بله ورځ به د افغانستان او بنګلاديش کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د 3 نړیوالو ورځنۍ وروستۍ لوبه ترسره کیږي. که دغه وروستۍ لوبه هره لوبډله ګټي نو سیریز به د هغه لوبډلې په ګټه پای ته رسیږي.